ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره د بشر د حقوقو ډنډورتیان د بشر د حقوقو تش په نامه دعواداران هغه مور او پلار اولډ سنټر ته لېږي. اولډ سنټر د سپین ږیرو ځای، هغې لپاره یې د دارالمجانین غوندې یو ځای جوړ کړی، هغې ته دارالمجانین وایي. دارالمجانین هغې ته جوړ کړی، د چې سړی سپین ږیری شي، ښځه زړه شي، هغې هغه دارالمجانین دلته ولېږي. هغه سنټر او دارالمجانین کې هغې باندې د خپل جایداد او دولت نه هغه مصرف کوي او خوري. که بیا یې څه نه وي، حکومت ورته لږه ډوډۍ اچوي، هماغلته پروت حکومت ورته لږه ډوډۍ اچوي. په دې خبره باندې پوهېږي که هلته پروت وي، او زوی لورې اولادې مسیانې په غټو غټو عهدو په غټو غټو منصبونو باندې د میاشتې لکونه روپۍ ګټي، او مور و پلار یې په مابس کې پراته وي نیمه مړۍ ډوډۍ دپاره. دا هغه خلک دي چې دا وایي موږ د بشر حقوق پاسداري کوو، انسان ته د هغه حق ورکوو. نو ته خو خپل مور و پلار ته د اول حق نه دی ورکړی خپل. زما یو دوست و، هغه وایي زه په جاپان کې په یو فیکټرۍ کې یو کارخانه کې مې کار هلته مې کار کوه. هلته یوه ښځه وه د ټولو نه سخت او ساقه کار هغه ښځې کوه. وایي ما د هغه فابریکې منیجر ته ویلې چې دې ښځې نه دا کار واخله، ټول نه سخت کار دا کوي، او دې ته یو اسانه کار ورکړه. وایي هغه ویلې چې دا زما مور ده. وایي ما ویلې چې الله دې تا ته هدایت وکړي، دا ستا مور ده، ټول نه سخت کار دا کوي، دې باندې چې اسانه کار وکړه. وایي هغه ویلې چې دا مشین چلوی نه شي، اسانه کار دا نه شي کوی، مجبوراً دا به د لاسو پښو کار کوي. وایي ما ویلې چې مشین نه شي چلوی، د لاسو پښو کار ته مه کوئ، بوډۍ ده ډېره زاړه راوبال. که داسې وکړه چې دې ته څه تنخوا څه پیسې میاشت کې هم داسې ورکوه، ستا خو دونه لویه فابریکه ده. وایي هغه ډېر په تعجب او په استعجاب باندې ما ته داسې وکتل او راته یې ویلې چې ښه زه دې ته مفتې پیسې ورکوم، زه دې ته مفتې پیسې ورکوم. وایي ما ویلې هو دې ته مفتې پیسې ورکړه. ویلې دا نه شي کېدی، دلته دا رواج نشته دی چې خلک د خپلې زړې او بوډۍ مور ته په خپله فابریکه کې مفتې پیسې ورکړي. دلته دا رواج نشته دی. دا د بشر د حقوقو او د انسان د حقوقو او د انسانیت د حقوقو د دعوادارانو طرز عمل د مادر ډې تجلیل چې کېږي د افغانستان کې موږ رواج کوي. مادر ډې د مور ورځ، د مور ورځ زمونږ په کتاب کې زمونږ په حساب کې هېڅ شی نه، موږ هر خپل مور څخه نه موږ د سفر نه دی شو اور مور څخه زمونږ هلکان چې ماش واخلي اول یې مور ته خپل ورکوي، مور یې خوشحالېږي، دعا ورته کوي. هغه هلک هم قلبن مطمئن شي چې ما د خپل ماش مور ته یو. موږ په مادر ډې باندې څه کوو؟ مادر ډې هغه خلک تجلیلوي چې کوم په کلونو باندې خپلې مور سره د هغې ملاقات نه کېږي. مور یا په ولډ سنټر کې یا چېرته په فابریکه کې کار کوي، یا چېرته سپي وینځي، یا چېرته د سپیانو خولې برش کوي. موږ دا خلک به وایي چې دا مادر ډې هم خو ډېر لوی شی دی. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.